می اومنی فضل شمالی والیم او تاسو ته خراب لاس وایم نن ورځ به د اکټیو وایس سنټنس چینج کول پیسیو وایس ته وایو مونږ سره اوسئ When we want to change active voice sentences to passive voice, some rules are very important to be considered. کله چې مونږه active voice sentences passive ته اړو څه قوانین دي چې هغه باید اهم طور په نظر کې ونیسو. Rule number 1. Take the subject of an active voice sentence and use it as an object of passive voice. And take the object of an active voice sentence and use it as the subject of passive voice. The active voice subject ba the passive voice object jodau or the active voice object ba the passive voice subject jodau. Rule number 2. Verb should be transitive. An intransitive verb cannot be changed to passive voice. Yani verb by transitive way. Kachiri verb intransitive ho no sentence the active voice na passive voice ta na change kiyegi. So how to recognize whether the word in a sentence is transitive or intransitive? نو موږ به څنګه پوهیږو چې په جمله کې verb transitive ده که intransitive ده. So we do know because of some aspects. موږ د څه خصوصیاتو د وجې پوهیږو. Number 1. From paid-up formula, we do know whether the verb in a sentence is used transitively or intransitively. اول د پیټاپ فارمولې په واسطه موږ پوهیږو چې ورب په جمله کې ترانزټیو استعمال شوی که انټرانزټیو. پیټاپ فارمولا کوم یوه ده؟ دا چې کومه تاسو ګورئ دا پیټاپ فارمولا ده چې پی په مطلب د پریپوزیشن، ای په مطلب د ایڈجیکټیو، پیټاپ پی ای ټی، ټی په مطلب د ټایم ایکسپریشن، ای په مطلب د اډورب، اخره پی په مطلب د پلیس ایکسپریشن یعنی د ځای نوم. کچیرې د دې نه یو دانه هم د ورب او د object په منځ کې استعمال شوی وه یا د object ځای نیولی و نو پوه شه چې ورب انټرانزټیو ده او سنټنس پیسیو ته نه چینج کیږي. او دویم دا په بل خصوصیت تاسو پوهیږئ او تاسو یې پیژندلی شئ چې ورب ترانزټیو که انټرانزټیو استعمال شوی ده هغه object او کمپلیمنټ دي. که چیرې په جمله کې object یعنی ریسیور اف ان اکشن استعمال شوی و جمله پیسیو ته چینج کیږي او ورب په جمله کې ترانزټیو ده. او که چیرې کمپلیمنټ استعمال شوی و د جملې کمپلیټ کوونکی نو پوه شئ چې دا ورب انټرانزټیو ده او دا جمله پیسیو ته نه چینج کیږي. Rule number 3. Be plus third form of the verb. It means past participle form of the verb should be used in a sentence. Be په مطلب د is, am, are, was, were, been, being plus third form of the verb دا په هر یو جمله کې په پیسیو کې استعمالیږي. Rule number 4, it means the last rule. څلورم قانون یعنی آخری قانون. By phrase is used if necessary. By plus me, by me, by him, by her یعنی object pronouns یا خپله نوم باید موږ استعمال کو. دا و څلور د active voice sentence change کول پیسیو ته قوانین. امید درمه چې په درس ډېر ښه پوه شوي اوسئ. د نورو انګلیسي په پښتو کې ګرامري ویډیوګانو دپاره زمونږ د یوټیوب چینل فضل شمالیوال سبسکرایب او د ټالۍ بټن دباو کړئ. مننه کوم تر بلې ویډیو الله حافظ.